السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د عزت او ذلت سختن تعالی په نامه خوږو ملګرو د لسمه جلسې څخه وروسته موږ راځو یو لسمه جلسې ته. Okay dears, Hamdard well-known English learning program or basic phonology section for ESL students. خوږو دوستانو د فونولوژي د ابتدایي برخې د ESL یا هغه خلک چې انګلیسي په حیث د دویمې او درېیمې ژبې وایي د هغې په ادامه کې نن راځو د جې حرف ته. د جې حرف غټ حرف په دې شکل وړوکی حرف په دې شکل نوم د سمبول جې دی چې جې حرف معادل د جیم دی په انګلیسي پښتو دري عربي اردو ژبه کې. راځو دلته د جیم په کلمه کې ګورو چې د جې حرف په انګلیسي کې د جیم معادل شو، همداسې د جی په کلمه کې د انګلیسي کلمه کې د جیم، او همداسې د جمال په نوم کې ګورو چې د پښتو دري عربي اردو ژبو کې استعمالیږي یا د مشترکه نوم دی د جې حرف د جیم لپاره استعمال شو. او د حج په کلمه کې هم د آخر کې ګورو چې جې راغلی د جې حرف د جیم لپاره استعمال شو. ملګرو د جې حرف کوم نور خاصیت نه لري، خو د جې د پاسه یا د کوچني جې د پاسه چې کومه نقطه ده د سوپر سکرپټ ډاټ په نوم باندې یادېږي. راځو د کې حرف ته. د کې حرف غټ حرف په دې شکل، کوچنی حرف په دې شکل، د دې سمبول نوم کې دی، د کا تلفظ نه کیږي ځکه چې کوم محرک وسه نه ده راغلی. که چېرته محرک راشي کېدای شي بیا د کا حرف आवाज ورکړي یا د کا غږ جوړ کړي. د کې حرف د انګلیسي پښتو دري اردو عربي او داسې نورو ژبو کې د کاف حرف معادل دی. لکه د کینګ په کلمه کې د کې حرف د کاف معادل شو، د بوک په کلمه کې د کې حرف د کاف، د کاکا چې د پښتو دري اردو ژبو کلمه ده د کې حرف د کاف معادل دوه ځل کې راغلی نو دوه کې د کاف دپاره معادل شو. د کابل په نوم کې یا د کابل ولایت په نوم کې د کې حرف د کاف معادل، د کشمیر په کلمه کې هم د کې حرف د کاف معادل چې د انګلیسي پښتو دري اردو عربي ژبو کې استعمالیدای شي. ملګرو د کې حرف یو خاصیت یا اصول دا دی چې کې حرف د ان حرف سره کله راشي د کلمې په آغاز یا شروع کې نو د کې حرف به نه تلفظ کیږي. مثلا د ناو په کلمه کې چې دلته ملګرو ګورو د کې حرف د انګلیسي کلمې ناو په کلمه کې راغلی دی، د کې حرف نه تلفظ کیږي. که چیرې دا د کې حرف ونه لیکل شي نو د کلمې معنا په کامله توګه سره تبدیل شي. د نایف په کلمه کې ګورو چې د کې حرف د ان کلمې سره په آغاز کې راغلی نو د کې حرف نه تلفظ کی، فقط نایف فعل کی په دې کلمه کې د ای حرف هم نه تلفظ کیږي. او خاصیت کې موږ ویلو د نالج په کلمه کې دوستانو راځو د کې حرف د ان حرف سره یو ځای راغلی نو په دې حالت کې هم د کې حرف نه تلفظ کیږي. نالج د ډي حرف نه وروسته د جی حرف راغلی په خاصیت کې ویلو د ډي حرف هم تلفظ نشو او د ای حرف هم تلفظ نشو نو دا کلمه نالج جوړه شو. کله چې دوستانو دویم قانون ته راځو د کې حرف چې د اچ حرف سره یوځای شي د پښتو دري داسې نورو ژبو لپاره د خې حرف جوړوي چې خې په انګلیسي کې نشته نو دې لپاره موږ دوه حروف سره یوځای کړل چې د خې فونم یا غږ ایجاد کړو. مثلا د خان په نوم کې ګورو کې اچ د خې لپاره استعمال شو. د خاندان په کلمه کې د خې لپاره موږ کې اچ استعمال کو. د خلیل په نوم کې د خې لپاره موږ کې اچ استعمال کو. ملګرو راځو د خیبر نوم ته ګورو چې کې اچ د خې لپاره استعمال شو. د تخار ولایت په نوم کې ګورو چې کې اچ د خې لپاره استعمال شو. همداسې د خبر په کلمه کې کې اچ د خې لپاره استعمال شو. د خالد په نامه یا د خالد په نوم کې کې اچ حروف د خې حرف لپاره استعمال شو. همداسې نور مثالونه کېدای شي. ملګرو د ال حرف ته راځو. ال غټ حرف په دې شکل، کوچنی حرف په دې شکل، د لام حرف د لپاره معادل دی چې د انګلیسي پښتو دري اردو عربي ژبو لپاره کېدای شي استعمال شي. د لوک په کلمه کې ګورو چې د انګلیسي کلمه ده د ال حرف د لام حرف د لپاره استعمال شو. د لایف کلمه کې ګورو چې د ال حرف د لام د لپاره استعمال شو او د ای په قاعده کې ملو چې ای د انګلیسي په خپل کلمه کې نه تلفظ کیږي بغیر د استثناء نه. د لالا په کلمه ګورو چې د پښتو دري کلمه ده د ال حرف د لام د لپاره بیا ال حرف د لام د لپاره استعمال شو. د خپلواک په کلمه کې ګورو چې د پښتو کلمه ده دلته هم ال حرف د لام د لپاره استعمال شو. د اردو کلمې د لوک په کلمه کې د ال حرف د لام د لپاره استعمال شو. همداسې د پښتو کلمه چې لمر کلمه ده ال د لام حرف د لپاره استعمال شو. ملګرو ستاسو د تشویق لپاره وایم چې د ناکامو خلکو له ناکامۍ او د بریالیو خلکو له ستړیا څخه درس واخلئ.
همیش د پاره حل زله وکړئ چې تاسو پسې څوک منفي تبلیغات کوي منفي خبرې کوي په هغې پسې مه ګرځئ د هغې د ناکامو خبرو نه تاسو داسې عبرت واخلئ که تاسو ګورئ همیش د پاره یو ښه پلیر ته همیش د پاره د یو ښه کامیاب خلکو ته چرچه کې ویل کېږي نو تاسو کوشش وکړئ چې د ناکامو خلکو په خبرو پسې مه ګرځئ هغوی ځان لپاره نوره هم انرژي وګرځوئ او د بریالیو خلکو له ستړیا څخه ګټه واخلئ که غواړئ چې بریالی شئ نو خپل ځان ته ووایه چې د الله جل شانه په مرسته خامخا دې بریالی کوم همیش دپاره داسې وایه چې آی کن ډو اټ ته کولی شئ او همیش دپاره وایه چې زه به بریا ته رسېږم. دوستانو راځو د ال حرف په ادامه باندې د ال لومړي قانون ته. کله چې د ال حرف نه وروسته د ام حرف راشي نو په هغه وخت کې د ال حرف نه تلفظ کېږي لکه د ا ال ام او ان ډي په کلمه کې چې امن تلفظ کېږي ال نه تلفظ کېږي. د ایمس په کلمه کې د ال نه وروسته ام راغلی نو دلته هم د ا ال ام ایس په کلمه کې ال تلفظ نشو. دویمې قاعدې ته راځو. کله چې د ال حرف نه وروسته د کې حرف راشي نو بعضې اوقاتو کې به د ال حرف تلفظ کېږي او بعضې اوقاتو کې به د ال حرف نه تلفظ کېږي. لومړی راځو ګورو چې د ټي ای ال کې په کلمه کې د ال حرف تلفظ نشو د ډبلیو ای ال کې په کلمه کې هم د ال حرف تلفظ نشو. نو دلته وایو چې ټاک هلته وایو چې واک. په ادامه د دې راځو کله چې د ال حرف نه وروسته د کې حرف راشي نو بعضې اوقاتو کې د ال حرف نه تلفظ کېږي لکه دې کلمه کې ګورو د ملک د مل په کلمه کې د ال حرف تلفظ شو. وبخئ دوستانو دلته وایو کله چې د ال حرف نه وروسته د کې حرف راشي نو بعضې اوقاتو کې به د ال حرف تلفظ کېږي لکه د ملک په کلمه کې د سلک په کلمه کې د ال حرف تلفظ شو. کله چې د ال حرف نه وروسته د اف حرف راشي نو د ال حرف باندې تلفظ کېږي. مثلا وایو اچ ای ال اف هاف د ال حرف تلفظ نشو. د سی ای ال اف کلمه کې کاف تلفظ کېږي د ال حرف تلفظ نشو. همداسې واف. د ال حرف نه وروسته چې کله د اف حرف راشي نو بعضې اوقاتو کې د ال حرف تلفظ کېږي لکه د گولف په کلمه کې د ال حرف تلفظ شو. د سلفر په کلمه کې د ال حرف تلفظ شو. ایس یو ال اف ای آر سلفر دلته د ال حرف تلفظ شو. سلف د سلف په کلمه کې هم ګورو چې د ال حرف تلفظ شو. ملګرو راځو د ام حرف ته. ام غټ حرف په دغه شکل وړوکی حرف هم په دې شکل. د دې سمبول نوم ام دی معادل د میم دی په پښتو دري انګلیسي عربي اردو ژبو کې همداسې نورو ژبو کې. مثلا راځو د مون په کلمه کې چې د انګلیسي کلمه د ام حرف د میم معادل شو. د مادر په کلمه کې چې د انګلیسي کلمه ده د ام حرف د میم معادل شو. د عمر په نوم کې ام معادل د میم شو. د موسی په نوم کې ام معادل د میم. همداسې د همدار په نوم کې د مهر الله په نوم کې د انعام الله په نوم کې او همداسې د حشمت الله په نوم کې ام معادل د میم شو. د ان حرف غټ حرف په دې شکل کوچنی وړوکی حرف په دې شکل نوم د سمبول ان دی. دلته ګورو ملګرو وایو چې د ان حرف معادل د نون حرف دی په پښتو دري انګلیسي عربي اردو داسې نورو ژبو کې. لکه ګور د نون په کلمه کې د نون په کلمه کې د ان حرف معادل د نون او د ان حرف بیا هم معادل د نون دی. د نت په کلمه کې ان معادل د نون دی. همداسې د نیکسټ په کلمه کې ان معادل د نون او د کنټرول په کلمه کې. په ادامه د دې ملګرو د هارون په نوم کې ان معادل د نون دی. انعام الله په نوم کې هم حنان ناهیدا نور رحمان کامران د ټولو نومونو کې ان معادل د نون شو. د ان قانون ته راځو دوستانو. کله چې ان د ام سره یو ځای ولیکل شي د ان حرف نه وروسته ام راشي نو په دې حالت کې د ان حرف نه تلفظ کېږي لکه د ډي ای ان ام کلمه ده دلته ډایم ویل کېږي د ان حرف نه تلفظ کېږي. او که چیرې د ام نه وروسته ان رالی نو په دې حالت کې هم د ان حرف نه تلفظ کېږي. لکه ملګرو دلته وایو چې د کالم په کلمه کې د ام حرف سره ان راغلی دی خو د ان حرف نه تلفظ کېږي. د آتم په کلمه کې د ام حرف نه وروسته ان راغلی د ان حرف نه تلفظ کېږي. ملګرو ستاسو د تشویق دپاره چې تاسو لوړ مورال ولرئ او تر څو پورې د انګلیسي زده کړې ته نوره ښه په ښه طریقې سره ادامه ورکړئ نو وایم درته a good teacher can inspire hope. یو ښه ښوونکی کولی شي چې الهام یا امید درکړي. ignite the imagination and instill a love of learning. فکر دې روښانه کړي او د زده کړې سره دې مینه رامنځته کړي.